بیا په اختصار سره دې خبرې ته اشاره وکړو چې د روزه الله ولې پرز کړی دی په موږ باندې. آیا الله د غوړي چې بندګان ستړي شي ډوډۍ مخوري وب مسکي د خځې سره کورواله مکوا د حلال شینو الله موږ منع کړیو نه؟ آیا الله د غوړي چې موږ ستړي شو د دې رجوع د مسلې چې الله سبحانه وتعالى بیان کړي نو په اخر کې څه وي؟ یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله خو خیسته سره پر اسانتیا او پتا سو باندې مشکل نه راولي مسلې ته ګرانی نه به ولې په باندې روزه پرز کړي په ګډي غټ حکمتونه چې سنه انسانانو ته معلوم دي ډېر حکمتونه به دي چې صرف رب العالمین ته معلومي. کټ حکمت الله سبحانه وتعالى په قران کې ذکر کړي یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ایمان والو پتا سو باندې روزي دي چې پرز کړي شي لکه څنګه چې مخکینو خلکو باندې یا الله ولې دې لپاره چې مونږ وږي شو تګي شو ستړي شو ناوی لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. غټ حکمت په روزه کې ده په انسان کې تقوا پیدا کوي. دا کوم سړی چې نفلی روزي نشي نفلی دا خو پرې د غوړ سړی نشي خدا مثال بل په دې در کوم په نفلی باندې چې دا خبر واځي کوم سړی چې نفلی روزي نشي بده کې تقوا ډېرې د روزي د انسان تقوا ډېرې تقوا مطلب الله سبحانه وتعالى نه یره د الله د عذاب او په خپل منځ کې دیوال وهل د تقوا وي. دې وجود له څخه دیوال جوړیږي. دویم حکمت بدی کې دره چې کم سړی چې روزي نشي نه دی به د الله د نعمتونو شکر وباسي. هغه څنګه د سحر نه د ماخامه پورې چې د سونه خوري سونه سکینو د نعمت قدر وسره پیدا شي چې تو ګور د الله موږ ډېر غټ نعمتونه راکړي صرف یو څو غنټې موږ دغه نعمت استعمال نکو نو زمونږ د حال چې جسم کمزوري شو طبيعت خراب دي نو دوی حکمت داري چې ته د الله سبحانه وتعالى نعمتونو شکر به وباسي. دریم حکمت بګی دی چې کوم سړی چې روزي ډیر نشي نو د حرام کار پر خوده د ډیر اساني. کوم سړی چې روزي ډیر نشي د حرام کار وته د پلانې کار حرام دي د بس د نږدې نور ځو ته اساني ولې وته اساني. یو سړی روزي ونی شي حلال کار پر خوده سي پر خودي حلال ډوډۍ خوراک حرام دي وبس که حرام دي نه دي حرام حلال دي چې د حلالونه سړی ځان منع کوي نه د کې به طاقت پیدا شي نو به ځان د حرامونه په اوله طریقې سره به ځان لري ساتي. دریم حکمت ده. څلورم حکمت دا دی چې روزه مونږ ته دا خی چې په شهوت باندې وسنګ غالب کیږي. عام اوقاتو کې دي شي ډېر خلک دي چې په هغه باندې شهوت غالب وي خو په روزه کې دي چې د شهوت ته انسان په کنټرول کې نه دي د سحر د مخام پر خځې ته نه نږدې کی حرام څه ته نه ګوري غلط څه کار نه کوي نه دا یو تربیت روزه موږ لره کوي چې په شهوت باندې به غلبه څنګه حاصله. ذکر رسول الله حدیث کې وی یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ځوانانو څوک چې تاسو کې طاقت لري او وسینو واده دیو کې چې سترګې حفاظت مو شو د عورت ومن لم يستطع عليه بالصوم او چې څوک نشي کولای روزي دیونی چې فإنه له وجاء. ندی ذکر رسول الله دې ځوانانو ته د روزي ولې خېږي چې روزي د لاس انسان په شهوت باندې غالب شي د شهوت به کنټرول کی. سبحان الله دا ورته تجربي خبره چې کله د سړي روزي د بدغه ورځ د شهوت چې د به کنټرول کی. بل حکمت به ګداري چې الله سبحانه وتعالى د غواړي چې په من کې د مالدار مهرباني او شفقت کې په غریبانو باندې او زورور په کمزورو باندې د روزي چې موږ ونی شنو موږ ته پته ورګي دا خلکو د کوم خلکو په کورونو کې چې خوراک نشته چې موږ خو د سار د ماخام پورې په بدل شي او دا کوم خلک چې په میاشتو شي سینې خوري دي وسای دي چې خلک شتي چې هغه روزه نسی په نیت باندې او ماته په نیت باندې او په خپل د پروګرام لیدلو چې یو شیخ ته سعودي عربي عالم ته ټلیفون راغی د افریقې د ملک نه هغه نه ته پوښتنه کوي شیخ په نیت باندې روزه ماتيږي او نیوي کیږي او کنه
نه شیخ ته مسله بیان کړ بیا وی چې شیخ دا مسله زمونږ ده چې کله ما خام بنګوي نو موږ وایو چې روزه ماته شو او چې سحر بنګوي نو موږ وایو چې موږ روزه ونیو نو دا غریبانو روزه ده خو دې چې د عبادت لپاره به نیت ترکی دې خلک په دنیا کې وسی افریقې ته سره افریقا هډې لري ته سې استابو ملک کې استابو کلی کې نشتی استابو کلی کې نشتی څه ته په ځان په زور چې دې ننګاره کړې چې خو نه پیژنم خپل خوښه کې نظر وچول استابو کلی کې بمي لازم به او که خی کډیر خی یو ټیم روټي به ته ملایږي ځا دوه ټیم بنئ او ته خو پارام نشي مزي کې بس او خپل زموږ په دې خبره ستړي نشوا چې شکران ته پوښتنه چې څه حالت بس یاره بس ژوند دې روان دي بیکاره ژوند الله په دې عذاب کو مطلع کړي سعودي ته را لګي د څونه شکر انسان دی نو دا روزه مونږ ته دا خبره خي روزه مونږ ته تربيت راکړي چې انسانانو ای هغه خلکو چې تاسو خوراک پرم کوي مال د سرشتي د غریبانو د حالي دا کوم چې تاسو دی د غټ حکمت ته پروژه کې دا حکمت ته چې الله سبحانه وتعالى موږ له د تربيت راکړي چې په هغه شی په منډ ډیری وای کوم چې رب العالمین سره دی او د دنیا پرې دی زهد الزهد فی الدنيا زهد موږ ته څنګه الله هي اینو زه خوراک څخه د دنیا شی دی شهوت د دنیا شی ټول موږ پرې خو دی د سره پرم پرې خو دی ها د آخرت لپاره موږ له تربيت راکړي ما عندكم ينفد سجده وسريده بختميږي الله و ما عند الله باق او سجده الله سره په پاتې کیدون کی نو وی پاغه پاتې کیدون کی شی په منډي وای ځان ستړي کوي یو تربيت موږ راکو نه د سحر نه مخام پر موږ هغه پاتې کیدون کی شی د باره چې به منډو د روزي کې یو حکمت به کېداره چې الله سبحانه وتعالى تربيت کوي د انسانانو په صبر باندې د صبر د ماده په موږ کې پیدا کوي کله که پتا سو باندې سخت راشي نبی به صبر دي شي کوي لکه څنګه چې تاسو د سحر نواله د مخام پر د دیر سره نظام منه کړي یو صبر دی کنه هر څه ته مخامخ پرتی وته نږدې نه ورځي صبر دی دا څنګه د یو ټریننګ دی د صبر روزي چې دا د صبر ټریننګ دی یو حکمت په کې دام دی چې الله سبحانه وتعالى موږ له تربيت راکړي چې ډېر عبادتونه بسنګ کې روزه ونیسه پای کې قران وایا پای کې ذکر او اذکار کوه پای کې درس او تدریس کوه پای کې منځونه کوه پای کې دواګانې کوه زکاتونه ورکوه صدقې ورکوه تراویح کوه تهجد کوه د 15 وخت منځونه په جمعات کې کوه د جمعات نو وختي موزه د ټول عبادتونه په دې میش کې راځي شي یو تربيت زمونږ وشي چې ډېر عبادتونه خلک په دې طریقه کوي اخرنه یو حکمت وبګي ذکر کو حکمتونه اگر ډېر دي خدای کافی دي ان شاء الله بدني حکمتونه بګي دي د معده چې معده د دې بیماریانو جړل ده ته بیماریانو جړل ده معده ده چې د معده خالی نو په انسان باندې بیماریان ډېر نه راځي رب العالمین په اذن سره کوم سره چې روزي نيسي د نفلي روزي د بدن روغي بدن د روغي او کته څو خیر کړي په دې روزي کې د یو مې چې سره روزي نيسي د معده سپکونت کې شي او تکلیفونه او به دي کم شي نو دا به کوم یو فائدہ ده او د مخکې ورځې کې مونږ دا بیان د انګريزانو لیدلو چې هغه د نصيحت کې دغه ډاکټران چې تاسو په ورځ کې یو 100 غنټې روزي نیسئ سمخوري یو 100 غنټې چې تاسو د معده ودري چې د ودريږي لکه بس پکې شي تاسو جسم بروغي دا به کې د حکمت پروت دی